د ښځو 15,000 افغانۍ معاش ملا هبت الله له خپلې پرېکړې پر شا شو. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي له دیو سره په ځینو برخو کې د برحاله ښځو د معاشونو په تړاو د ملا هبت الله په حکم کې ناسم پوهاوی رامنځته شوی و. نوموړي په وضاحت کې ویلي ټولو برحاله ښځینه کارکوونکو ته په خپل معاش پوره ورکول کیږي او یوازې هغوی چې د دندو ته نه حاضریږي او په کور ورته معاش ورکول کیږي نو دغه 15,000 افغانۍ به ورکول کیږي. د روانې میاشتې په پیل کې ملا هبت الله یو حکم صادر کړ چې ښځینه کارکوونکي که په هر سکتور کې وي، په کور کې ناستې وي او که په د دندو ته حاضریږي، ډاکټران وي او که ښوونکي، معاش به یې په یو اندازه 15,000 افغانۍ وټاکل شي. خو د معقولیت نه لرلو او غبرګونونو له وجې له خپلې دې پرېکړې په شا شو چې طالبانو په کور ناستې میرمنې هم یوازې د رسمیت ترلاسه کولو لپاره ساتلي دي او د مالیې وزارت په ټاپه د دغو میرمنو لیست د هر طالب مسؤل په جیب کې وي او د ټیټې او لوړې کچې هر بهرني میلمه ته د جلسو پیل کې ورته ښیي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري، ښه وخت.